نوی میلادي کال 2019 مو مبارک شه. احمد شیبر یم په ازادي سټوډیو کې ستاسو کوربه ښه راغلی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان نن د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به دا کال سوله ټینګه شي. جنرال سکاټ میلر په کابل کې له یو شمېر امریکایي پوځیانو سره د نوي کال د لمانځلو د ځانګړو مراسمو پر مهال دا خبره وکړه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قوماندان روان کال د سولې لپاره خورا ښه فرصت ګڼي. د څو هیوادونو په پلازمینو کې تګلارو ته بیا کتنه کیږي. د سولې خبرې روانې دي. د سیمې لوبغاړي پر سولې ټینګار کوي. طالبان د سولې خبرې کوي. افغان حکومت هم د سولې خبرې کوي. نن په کابل کې له نورو امریکایي پوځیانو سره یو ځای د نوي کال د لمانځلو پر مهال د ناټو ویان ډیوډ بیټلر هم په نوي کال کې د سولې خبرو ته هیله څرګنده کړه. ویل چې 2019 کال په افغانستان کې د سولې لپاره ځانګړی فرصت برابر شوی دی او د دې امکانات میسر شوي چې په دغه هیواد کې 40 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر میاشت د طالبانو له استازو سره په عربي متحده اماراتو کې خبرې وکړې او ټاکل شوی دی چې د رواني جنوري په میاشت کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي ښار کې په ورته یوه غونډه کې برخه واخلي. د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړ که چیرته واشنګتن پر شمالي کوریا خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي له امریکا سره شاید خپل چال چلند بدل کړي. کیم جونګ اون دا خبرداری د نوي کال د وینا پر مهال ورکړ. کیم جونګ اون نن ویل لا هم دی له دې پریکړې نه دی په شا سوی چې کوریا ټاپووزمه له اټومي وسلو تشه سي. خو د ټینګار وکړ که چیرې امریکا په یو اړخیز ډول له شمالي کوریا غواړي چې خپلې ژمنې ترسره کړي او خپله څه نه کوي نو شاید د خپلې مځکني بشپړتیا لپاره نوي هڅو ته مخه کړي. کیم په ځانګړي ډول دا ونه ویل چې له نوي هڅو څخه هدف څه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیر پسرلی په سنگاپور کې سره وکتل او سلا یې سره وکړه چې کوریا ټاپووزمه به له اټومي وسلو پاکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دې ته چمتو دی چې د فدرال حکومت د یو شمېر ادارو د تعطیل پر موضوع خبرې وکړي. له 10 ورځو راهیسې د امریکا یو شمېر مهمې ادارې د دې لپاره بندي شوي دي چې د امریکا مشرانو جرګې د ولسمشر د 15 میلیارد ډالرو یوه بودیجه رد کړه. ولسمشر ټرمپ فاکس نیوز خبري څانګې ته وویل چې د دولتي ادارو د بندېدو د بیا پرانیستو لپاره خبرو ته چمتو دی. ټرمپ څرګنده کړه چې هر وخت ډیموکراتان وغواړي دته د خبرو لپاره ورتلی شي. ټرمپ د همدې ستونزې له امله د کال د دې شپو په رخصتیو نه دی تللی او په سپینه ماڼۍ کې پاتې شوی دی. د امریکا یو شمېر ادارې د ډسمبر له 22 راهیسې تړلې دي. که چیرته ډیموکراتان د ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز ومني چې له مکسیکو سره د په 15 میلیارد ډالرو یو دیوال جوړ شي نو دا لانجه به هواره شي. ټرمپ وایي که دا دیوال جوړ شي امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیول شي. د روسیې په مګنیټو ګورسک ښار کې د نوي میلادي کال تر لمانځلو مخکې په یو اپارتمان کې چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلي او نږدې 40 تنه لا هم ترې تم دي. چاودنې دغه لاسمنځله اپارتمان ونړوه. لا هم شاوخوا 40 تنه تر انبارونو لاندې پاتې دي. هوا چې د سانتیګریډ -18 ته رسیږي د ژغورنې هڅې اغېزمنې کړې دي. د چارواکو په وینا د ګازو له امله دا چاودنه شوې ده. نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم مګنیټو ګورسک ښار ته ورغی. د ژغورنې هڅې یې ولیدې او له ټپیانو سره یې وکتل. دا ښار د مسکو د جنوب ختیځ په نږدې 1900 کیلومترۍ کې پروت دی. د 2019 کال د پیلېدو جشنونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ولمانځل شول. د ساعت د توپیر له مخې په استرالیا کې مخکې او په امریکا کې وروسته اور لوبې وشوې. د نیویارک منهټن، د لندن آی، د پیکنګ اولمپیک میدان، په هانګ کانګ کې بیا نوی کال سندرې سو.
په عربي متحده اماراتو کې د نړۍ تر ټولو دنګې ودانۍ سره چې 133 منزله ده نوې میلادي کال ولمانځل سو. د نوي کال د لمانځلو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پولیسو د احتمالي بریدونو لپاره امنیتي تدابیر نیولي وو. دلته تیر شپه تر 12 بجو وروسته یو شل کلن چې پولیسو نیولي پر هغو کسانو چې د نوي کال جشن لمانځه ورغی 8 تنه یې ټپیان کړل چې د یو روغتیايي وضعیت نازک ښودل شوی دی. په دې خبري ټولګه کې مو له ملګرتیا مننه. دا خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې ازادي راډیو .com ترڅنګ په فیسبوک کې در سره شریکوو. په مخه مو شه.